دی د ټول پښتون افغان وطن دپاره د یو ژوند تیر کړی دی او تیروي یې، نو د خلکو زړونه درد ورسره کوي. ځکه په سوشل میډیا باندې باید یو ذمهوار عمل وشي د دې متعلق، او د پروپیګنډ په ځای باید دعا وشي ورته، او د ده دپاره غږ پورته شي. دا زموږ په ټول وطن دپاره لوی غمیزه ده چې په ګیلمن باندې برید شوی دی، حمله شوې ده. ټیک ته مخامخ چې هر څوک هم راځي، موږ په دې کې هم یعنې دومره ساده نه یو چې نه پوهېږو چې ارمان، عثمان، عارف درې وړه دغه ځای ته لګېږي، هماغه ځای ته ګیلمن هم لګي. خو فلحال اسپتال دی، ټول ملګري په تشویش کې دي د د علاج په خاطر. د کورنۍ غړي ناست دي. د وخت سره به بیا په دې باندې تفصیلي خبره کوو، خو د ټول پښتون افغان قام د ګیلمن په هکله تشویش، غم، یو ذهني درد او وضعیت په هکله موږ دا مناسبه شمارله چې وخت په وخت د خپل ولس سره د دغې ولس یو ډېر لوی دردمند انسان په هکله معلومات شیر کړو. بیا به هم موږ دلته یو چې څه داسې خبره وي موږ به وخت په وخت معلومات شریکوو، خو دا وایو چې ډېرې دعاګانې وکړئ او ګیلمن ته غږ پورته کړئ. ډېره مننه.